صادر واغستو اگر کمزور املاړو اگر مالدار هملاړو اگر یو صادر واغستو اگر کمزور املاړو اگر مالدار هملاړو اگر غریب هملاړو د آد کپڑے یو صادر واغستو د پاسه ور باندې تختی بند شي خاوري ور باندې انبار شي ماوي ها روایتو کې راځي کله چې میت په قبر کې دفن کړل شي د پاسه په تختی کې خوري شي خاوري ور باندې واړول شي کله چې خپلوان روان شي د میت را پاسيږي د आवाज لګي تاسو ما چاته پرې دی دلته ها د پالدار امر پاسلو د قبر تختی سرو کینو ولکینه چرتزي هغه کمزور امر پاسلو د قبر تختی سرو ولکینه چرتزي نن هوته لرا غلې مونږ د آیات ساتي زمونږ اهل سنت والجماعت عقیده د قبر کتاب میں یہ دفن کو خبر ختم نشو د قبر کی عذاب دے یا ثواب دے اللہ دې مونږ ټول ته نعمتونه نصیب کړي ماوي ها حدیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے صحیح مشکات صفحہ 28-29 باندې حدیث نقل کړي کله انسان نیک عمل لري دته جنت لباس ورواغسته شي د انسان تر جنت کړکۍ کلاو کړي شي د انسان تر جنت بستر وغړول شي د انسان ته قبر پراخ کړي شي د جنتی ته هغه جنت کړکۍ کلاو کړي شي فرشتي راشي سوال جواب وکي کله چې سوال جواب کې دې پاس شي دیو ته صحیح جوابونه ورکي دته وینم کنومت الروس ودسه بشان دو د کېدو د ناوي هغه دې بد عمل ده د جهنمی ده ورلکه سره جهنم شوی ده عذاب ورته ملاويږي روایتو کې راځي د تر جهنم لباس د جهنميانو واغسته شي د تر جهنم بستر وغړول شي د باندې قبر راتنګ شي د تر جهنم کړکۍ کلاو کړي شي د تر جهنم د ورونو هواګانې شروع کړي شي ماوي ها دا زمونږ اهل سنت عقیده په قبر کې دا هر څه موجود دي د قبر کې دا هر څه یار خپل خو نه تاسو کنه مریض ما خراب ده ما سفر کې زهران زه خپل خبر څنګه سر تر رسوم انتهایی تکلیف دی ماته تاسو خپنا سي یا پته نه لګي زمانه خبره زما خبره نه پويږي ما خبره هم پويږي کنه خپل خو نه زما خبره ماته جواب را کوزي چې زما مری کار نه کی تاسو خاموشي هم به الله چې خبره څنګه وڅېږي مارس کو زمونگا اہل سنت والجماعت عقیدہ پتہ قبر کی عذاب یا ثواب ہو حق دے پتہ قبر کی عذاب یا ثواب ہو ماوے مسلمان رو رسول دی گمراہ نے کی مہا اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر ماوے کے بدی دنیا کی اسے یہ ماوے دا قرآن پنم دی سب گمراہ نے کی ماوے دا احادیث پنم دی سب گمراہ نے کی نم کو بتاتی یادی کنا کسب کسب ترجمے شروع شوی دی کسب کسب درسون دا قرآن شروع دی ماوی ها دغه ځان ته موحد وي دا چې توحید او سنت نوم اخلي ماوی ته دا بناس قرآن ته دغه قبر د عذاب نه انکار کوي دغه قبر د ثواب نه انکار کوي او ماوی ها مسلمان ګورا ماوی الله دې تاسو عقل درکې څوک دې تو نه ولي څوک دې په غلط لار باندې ونځي تاسو بسوي د قرآن سنت نوم به اخلي او په خپل عقل پسې رواني مانن سهار دین کی خبره وکړه ماوی ها نن په ټول دنیا کې خبره جګړه د دلیل نه خبره د خواهش ده خبره د دلیل نه خبره د خپل عقل لا ماوی ها یو نوجوان تا ترازی سمخ ته قرآن وړي تا تر عذاب او ثواب نه انکار کوي د بنیاد سره تا ته وایي چې لار شو خبر به کلاو کو وګورو کنه نن هغه مشهور شو چې دا ناس ته زموږ په علاقه کې ترجمه کوي ماته وایي د قبر کی عذاب یا ثواب دے ماته نه د قبر کی عذاب یا ثواب دے ته ماته لاړو شو وګورو کنه لاړو شو قبر نو کلاو کو وګورو کنه ماته مونږ سے کاش کړه الله کتاب ترې دعوت را کړه ما بدرش په آیاتونو د قران کلاو کړي تاسو مې خولې چې عذاب د قبر یا ثواب د قبر په دې ځمکه والا قبر کې کله انسان تدا نصیب شي حالا ما د الله پیغمبر احادیث ته مې بوله ما بر فقهاء متکلمین عبارات ته بوله ما هم محترم زلری نظم تاسو ته صرف یو خبره کوم شاید چې تاسو زما په خبره باندې پوه شئ زموږ عقیده د قبر کې سوال جواب حق ده د دې قبر سوال